د سلام په وړاندې کولو ښه راغلاست درته وایم. قدرمنو لیدونکو پام وکړئ زموږ د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. طالبان وایي امریکا داعش ته د غټوالي تبلیغات کوي. د طالبانو د استخباراتو ریاست په خپله تازه بیانیه کې ویلي چې امریکا له داعش څخه نظامی او تبلیغاتي ملاتړ کوي. طالبانو ویلي چې امریکا د داعش خراسان څانګې ته استخباراتي تبلیغ کوي او دا ډله په افغانستان کې پیاوړې ښیي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ د مرکزي اسیا او منځني ختیځ د چارو مشر جنرال کینټ میکنزي ویلي چې د داعش خراسان څانګه کېدلی سي چې په راتلونکي اوړي کې پر طالبانو خپل بریدونه زیات کړي. ملي بیرغ د ملي بیرغ په اړه د شیخ صاحب پریکړې ته غبرګونونه. په نړیوال رسمیت کې د طالبانو سپین بیرغ هیڅ ځای نه لري او دا د دوی مجبوریت دی چې هغه بیرغ ځوړند کړي. په دې وروستیو کې د ملي بیرغ تر سیوري لاندې د طالبانو ډیرو مامورینو خپل کارونه پیل کړل چې تېره ورځ د طالبانو مشر شیخ هیبت الله په خپلو څرګندونو کې ویلي چې هیڅ طالب چارواکی حق نه لري چې له ملي بیرغ سره راڅرګند سي او د طالبانو سپین بیرغ به کاروي. په دې اړه د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو سخت غبرګونونه ښودلي او دا یو غیر منطقي پریکړه بللې. هغوی ویلي د افغانستان درې رنګه بیرغ د خلکو په زړونو کې دی. ډاکټر عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا پخواني رئیس ډاکټر عبدالله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاینس سره کتلي دي چې په دې لیدنه کې د هیواد پر وروستي وضعیت او وروستیو پرمختګونو خبرې سوي دي. ډاکټر عبدالله زیاته کړې ده چې د په افغانستان کې د یونما د ماموریت له غځېدلو هرکلی کړی دی او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. نړیوال بانک د بشردوستانه مرستو پر دوام 22 میلیونه ډالر نغدي مرسته کابل ته رارسېدلې ده. د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د بشردوستانه مرستو پر دوام نن 22 میلیونه ډالر نغدي مرسته کابل ته رارسېدلې ده. د افغانستان اسلامي امارت د سیاسي دفتر ویاند ډاکټر نعیم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې له افغانستان سره د بشرپاله مرستو پر دوام د 22 میلیونه امریکایي ډالرو بله کڅوړه نن کابل ته رارسېدلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان بانک ویلي چې دا مرسته به په هیواد کې د بشري او اقتصادي ناورین د کنټرول په برخه کې ګټوره ثابته سي او دغه راز به د افغاني ارزښت لوړوالي سره هم مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې واک ته د افغانستان اسلامي امارت تر رسېدو وروسته امریکا په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان مالي شتمني کنګل کړې ده چې ورسره جفت په هیواد کې اقتصادي او بشري وضعیت ترنګلی سوی دی. یو ځل بیا داعش د افغانستان اسلامي امارت وایي داعش د امریکا پروژه وه له اشغال سره ختمه سوې ده. د افغانستان اسلامي امارت یو تن ویاند په افغانستان کې د داعش ډلې د پراختیا په اړه د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان څرګندونې رد کړي دي. ډاکټر نعیم د جنرال کینټ میکنزي څرګندونې د استخباري پروپاګند ترڅنګ یادې ډلې ته یو ډول کامپین بللی دی. هغه دغه ډله د اشغالګرو یعنی امریکا یوه استخباراتي پروژه بللې ده چې په خبره یې د اشغال له ختمېدو سره په بشپړ ډول له منځه تللې ده او اوس مهال دا ډله د هیواد په هیڅ ګوټ کې فزیکي حضور نه لري. نعیم څرګنده کړې ده چې دوی خپل ملت ګاونډ او نړۍ ته ډاډ ورکوي چې داعش ډله نور په افغانستان کې کومه د اندېښنې وړ موضوع نه ده. کندهار کې پاکستان ته د وسلو د قاچاق په تور 2 کسان نیول سوي دي. د کندهار ولایت د سیمه ییزو امنیتي مسؤلینو ویلي چې په دغه ولایت کې پاکستان ته د وسلو د قاچاق په تور 2 کسان نیولي دي. د کندهار د البدر قلي اردو چارواکو زیاته کړې ده چې له نیول سوو کسانو څخه 14 میله امریکایي وسلې، 2 درازنوف، 6 روسي وسلې او 20,000 ګولۍ هم ترلاسه سوي دي. چارواکو ویلي چې نیول سوي کسان یې د لا ډیرو څېړنو لپاره زندان ته لیږلي او پوښتنې ګرویژنې ځینې پیل سوي دي. د یادونې ده چې څه موده وړاندې په پکتیا کې هم پاکستان ته د وسلو د قاچاق په تور 2 کسان نیول سوي وو. مجاهد وایي د افغانستان اسلامي امارت له لوري د نوروز پر لمانځلو بندیز نسته. د افغانستان اسلامي امارت مرکزي ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې د اسلامي امارت له لوري د نوروز جشن پر لمانځنه هیڅ بندیز نسته دی خو په خبره یې له دې امله چې دا جشن په اسلام کې ځای نه لري نو د دولت په کچه نه لمانځل کیږي. په ورته وخت کې د مزار شریف ښاروال ویلي چې دوی د نوروز جشن لپاره خپل تدابیر نیولي دي
او حضرت علي ته منسوب زیارت یې په څراغونو ښکلی کړی دی. هغه زیاته کړې ده چې دوی د میلمنو د ښه راغلاست لپاره هم پوره چمتووالی نیولی دی. همداراز د بلخ امنیتي مسؤلینو هم هیوادوالو ته ډاډ ورکړی دی چې له هر ډول امنیتي ویرې پرته بلخ ته سفر کولی سي. کرن خان پاکستانی پولیسو د ملتپال هنرمند کرن خان سپکاوی کړی دی. له پېښور څخه راپورونه وایي چې پاکستانی پولیسو د مشهور ملتپال هنرمند کرن خان د موسیقۍ پر محفل حمله کړې او د موسیقۍ آلاتو د ماتولو ترڅنګ یې د هغه سپکاوی کړی دی. په دې اړه له دې کبله دقیق جزئیات نسته چې د پوځ او استخباراتو د دیکتاتورۍ له کبله په پاکستان کې د بیان ازادي نسته او داسې جنایتونه پکې نه رسنیز کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه خلکو او هنري څیرو توند غبرګونونه څرګند کړي دي. پخوانی وزیر د غني د حکومت پخوانی وزیر خالد پاینده امریکا کې موټرواني پیل کړه. د اشرف غني د حکومت د مالیې وروستی وزیر اوس په امریکا کې موټرواني کوي. هغه د اوبر انلاین ټکسي شرکت یو ډریور دی. تر دې وړاندې یو بل وزیر هم په جرمني کې د خلکو کورونو ته په بایسکل د خوړلو رسولو کار پیل کړی و. د خالد پاینده نږدې دوستان وایي چې هغه یو صادق کس و ځکه یې د مالیې په وزارت کې هیڅ ډول فساد ونه کړ او اوس په خپل زحمت خپله روزي ګټي. د پاکستان په پوځي ډیپو کې چاودنه ویرونکي جزئیات خپاره سول. پاکستان کې ویجاړونکې چاودنه رامنځته سوه. پاکستان کې د پوځیانو د وسلو په یو ډیپو کې چاودنه سوې ده. د پاکستان پوځ د یادې چاودنې د پخلي ترڅنګ په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د وسلوالو ځواکونو په یو ډیپو کې سوي چاودنې مرګ ژوبله نه ده اړولې خو نور زیانونه یې تر شا پرې ایښي دي. پوځ زیاته کړې ده چې دا چاودنه د سلاکوټ پوځي اډې په منځ کې د وسلو په ډیپو کې د اور لګېدنې له امله رامنځته سوې ده. پوځ څرګنده کړې ده چې اور یې ژر کنټرول کړی دی. بل خو عیني شاهدانو ډان ورځپاڼې ته ویلي چې اور لګېدنه تر چاودنې وروسته رامنځته سوې ده. قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو راسره تعقیب کړل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.